په کوهاټ کې د حاجي بهادر بابا زیارت ته ښځې له کوم ځایه راځي؟ هلته څه کوي؟ ډېر افسوسناک او شرمناک بیان او د ښځو خبرې هم په دې ویډیو کې واورئ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به هم تر پایه راسره وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم چې که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته د حاجي بهادر بابا په اړه معلومات درکوم او د ده په زیارت کې د کیدونکو کارونو په اړه هم معلومات درکوم چې هلته خلک د څه دپاره ځي او هلته څه کوي. همدارنګه د ځینو ځوانانو او نجونو ډېر افسوسناک بیانونه هم په دې ویډیو کې واورئ چې دوی په خپلو خبرو کې څه ویلي دي او څنګه شرمناک بیان دی. نو امید لرم چې دا ویډیو به تر پایه راسره وګورئ ترڅو په هر څه باندې خبر شئ. دوستانو، اول خو به هم د حاجي بهادر بابا په اړه یو څه معلومات درکړم. حاجي بهادر بابا چې اصلي نوم یې حضرت عبدالله شاه دی او مشهور په حاجي بهادر بابا دی. یو ډېر نیک صالحه سړی او د قرآن حافظ و چې په کوهاټ کې وفات شوی او بیا هلته خاورو ته سپارل شوی دی. دا پیښه له نن نه څو سوه کاله پخوا شوې ده. د حاجي بهادر بابا نسب تر حضرت علي رضی الله تعالی عنه او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پورې رسیږي. د حاجي بهادر بابا 15 زامن افغانستان ته راغلي وو چې 3 د افغانستان په خوست ولایت کې او یو یې د افغانستان د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ، یو هم د کندهار ولایت ته تللي وو او هلته ورڅخه د پیرانو او میاګانو په نوم قومونه ډېر شوي دي چې هلته یې د سیمې خلک د همدې قومونو ډېر زیات درناوی او احترام هم کوي. دوستانو، د حاجي بهادر صاحبزاده کوهاټي قبر په کوهاټ کې موقعیت لري چې د قبر ترڅنګ یې یوه ستره هادره یا مقبره هم جوړه شوې ده. د دې زیارت د یو مسؤل په وینا چې په دې هادره یا مقبره کې د پیرانو او میګانو پرته بل څوک نه ښخول کیږي. ده وویل چې دلته داسې ښځې هم راځي چې هغه له کوره شړل شوي وي، خاوند یې نه غواړي، بیا دلته راشي، دلته ورته خوراک، څښاک، لباس، ډوډۍ، هر څه مفت ورکول کیږي او کله چې وفات شي نو د هغوی تدفین او جنازه هم دلته کیږي او په یوه خاصه او ځانګړې هادره کې خاورو ته سپارل کیږي. د حاجي بهادر صاحبزاده کوهاټي د قبر ترڅنګ یو ستر لنګر هم هره ورځ اچول کیږي چې دلته بیا زرګونه کسان، مسافر، غریبانان او بیکوره خلک راځي او دلته ډوډۍ خوري. خلک ورته مفته ډوډۍ ورکوي. دغه زیارت ته هره ورځ په زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان له ګوټ ګوټ څخه راځي. همدارنګه دلته د ډوډۍ خوړلو لپاره هم بشپړ التزامات دوی نیولي دي، یعنې هره ورځ دیګونه پخیږي او خلک یې خوري. همدارنګه د دې ټولو کسانو سکیورټي هم دوی په خپله کوي. بله خبره دا ده چې دغه زیارت ته راتلونکي خلک یا خو ښځې اولادونه نه لري یا هم داسې سړي ورته راځي چې هغوی ښځې نه لري او یا هغه کسان چې مریضان لري او یا هم کوم مشکلات لري دغه زیارت ته راځي، د دې خلکو څخه دعا غواړي، دلته نفل کوي، دلته ذکر تلاوت کوي او بیا دعا کوي، ځکه چې د دوی په وینا چې دا ډېر مبارک ځای دی. دوستانو، داسې هم شوي دي چې دلته داسې ښځې راځي چې هغوی بچیان نه لري او بیا دعاګانې کوي او هغوی ته الله تعالی بچي ورکړي. د فرشته شینواري په نوم سره یوه جینۍ چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د شینوارو څخه راغلي د دغه زیارت ته، په خپلو خبرو کې وایي چې ځکه دغه زیارت ته راغلی یم چې هلته مې د سیمې له خلکو څخه د دې زیارت ډېر زیات صفتونه اورېدلي دي او همدارنګه ډېر زیات بیانونه یې کېدل، نو ما هم وغوښتل چې دغه مشهور ځای ته یو ځل خامخا راشم. هغه وایي چې اوس دومره خوشحاله یم چې د خوشحالۍ له وجې په خبرو کې غلطېږم. فرشته افغان شینواري چې په افغانستان کې به هم ډېر خلک پیژني، یو خیریه بنسټ هم لري. هغه وایي چې اوس دلته ډېره زیاته خوشحاله یم، دلته مې خپلوان هم شته، له مریضانو سره راغلی یم. هغه وایي هر چېرته چې پښتون وي هغه زموږ ورور دی، ځکه خو کوهاټ هم زما دوهم کور دی. یو بل ځوان بیا یو ډېر افسوسناک بیان وکړ. هغه وویل چې دلته هره ورځ د مازدیګر په وخت کې دومره زیاتې ښځې راځي چې له شماره وتلي وي، دلته د وچې ډوډۍ لپاره ناستې وي. مالدار خلک راځي، دلته زیاته وچه ډوډۍ اخلي، په دوی باندې ویشي او بیا یې دوی په کورونو کې خپلو بچیانو ته وري. همدارنګه د ده په وینا چې د مازدیګر په مهال د ښځو نه د کوچنیو ماشومانو شمیر هم زیات وي. بې شمېره کوچني ماشومان راځي، دلته په ډوډۍ باندې داسې منډې وروهي لکه وږي ځناور.
تر ټولو افسوسناکه او له شرمه ډکه خبره خو دا وه چې د ده په وینا دلته پیغلې ښځې هم راځي چې هغه د لوږې له وجې راځي. د افسوس خبره خو دا ده چې پښتانه خپل عزت په هیڅ صورت هم له لاسه نه ورکوي، خو نن سبا د پښتون حال دومره بد شوی دی چې د لوږې له وجې یې پیغلې ښځې زیارت ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ځي او دلته بیا خلک وچه ډوډۍ ورکوي، هغوی ورباندې صرف خپله ګېډه مړوي. همدارنګه یو بل ځوان بیا وایي چې دلته مې د سینګار توکو دوکان کړی دی چې ډېر زیات رش راباندې وي او ډېره ښه سودا کیږي. هغه وایي چې ښځې راځي له ما څخه د سینګار توکي اخلي. د دې مقبرې یا زیارت ترڅنګ ګڼ شمېر دوکانونه هم شته. دا یو مشهور زیارت دی چې په افغانستان او پاکستان کې ډېر ښه نوم لري او ډېر خلک ورځي. دوستانو د نن ورځې ویډیو معلومات مو تر همدې ځایه وو. امید لرم چې ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او که کومه نیمګړتیا پکې وي له تاسو معافي غواړم. د نورو ښایسته معلوماتو ویډیوګانو دپاره درسره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو هم درسره لایک کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.